ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې د جیل ناظم بیا هم رمبیر ته خپله کیسه کوله او بالاخره دا د ډېرو ستونزو او مشکلاتو څخه وروسته د خوړ په غاړه یوې زینې ته ورسېد. دا چې نور څه پېښېږي راځئ په دې نوې برخه کې واورو. تقدیر د مرګ له کومې څخه زما د ژغورنو پرېکړه کړې وه. د ګرداب څپو شاتیر ټېل واهه او موږ ته یې نږدې کړ. د ژوندي پاتې کېدو هیلې زما په بېسیکه بدن کې یوه نوې ساه پوک کړه او لرګی مې پرېښود. په مګوي ور پورته شوم. عبدالواحد تر دې ځایه خبره راورسوله او بیا له لږ فکر وروسته یې رمبیر ته وویل، ته خو به زما په کیسه ستومانه شوی نه وې؟ ما کیسه ډېره اوږده کړه. رمبیر ټکان وخوړ. ځواب یې ورکړ، نه داسې داستان ته ټوله شپه ویښ پاتې کېدلی شم. ما ته داسې ښکاري چې په خپله د مرګ له کومې راوتلی یم. عبدالواحد خپله کیسه بیا پیل کړه. ویې ویل، تر لږ ځنډ وروسته پر مګوي کېناستم او د شاوخوا په باب مې فکر وکړ. د مګوي په اړخونو کې داسې علامې وې چې له دې ځایه د اوبو مشکونه ډک شوي وو او د انسانانو د تګ راتګ ځای و. پاس ځینې هم همدغه ګواهي ورکوله. زما باور و چې له دې لارې څخه بهر ته ووځم، کوم کلي ته به لاره وباسم، خو د دې سیمې د کوم کلي تصور راته خطرناک و. پاس د هوا رنګ داسې و چې ماښام ته لږ وخت پاتې و. د خنۍ کرښتۍ او له ټپونو څخه یې حال دومره بېوسه کړی وم چې څو ګامه د تلو همت راسره نه و. خو له دې سره دا اندېښنه راسره وه چې که له ماښام څخه د مخه مې کوم د پناه ځای ته ځان ونه رساوه نو د شپې به له یخنۍ نه وچ کلک او مړ شم. بالاخره ګوښېدلی جګ شوم. په کمره کې پر اتشلیو زینو وختم. څو ګامه مې چې واخیستل د پښې او مټ زخم له زغم نه وتلی و. درد مې سترګې تیاره کړي. بیا مې هم همت ونه بایله او ورو ورو مې ګامونه اوچت کړل او پورته وختم. زه به 15 ګامه تللی وم چې له لرې مې څه غږونه واورېدل. څو شېبې بې حرکته او چوپ ودرېدم. داسې مې احساس کړه چې څوک له ځان سره ورو ورو څه سندره زمزمه کوي او زما په لورې راځي. زر مې خپل خنجر تر اوسه مې براملا زړېده راوویست، خو بیا مې په خیال کې راغلل چې راتلونکی چې ما له پاسه وویني شور به ګډ کړي او د سترګو په رپ کې به یې ملا تړکوونکي راورسېږي. ځکه خو که زه بیرته لاندې ښکته شم هلته به یې په ناپامۍ کې یوازې راګیر کړم. خو زه بیرته ډېر په زحمت ښکته ولاړم او په تنګه لاره له کمره سره جوخت ودرېدم. هره شیبه چې تېرېده زما تکلیف زیاتېده. د سندرې زمزمه کوونکی ورو ورو ما ته نږدې کېده. ما احساسوله چې دا د کوم نارینه نه بلکې د ښځې اواز دی. خو په هغه حالت کې ما ته یو ماشوم هم خطرناک کېدای شوی. بالاخره یوه نجلۍ د منګي سره راښکاره شوه. بې له دې چې ما ته یې پام شي وړاندې ولاړه، په مګوي یې پښه تکیه کړه او منګی یې په اوبو کې ډوب کړ. زه پوهېدم چې هغه کله منګی ډک کړي او بیرته مخ را وګرځوي نو ما به خامخا وویني او زه به یې په اسانۍ په یوه ډیکه ویروونکي ګرداب ته ور وغورځوم. خو د دې سره چې د هندي دیوتاګانو نمانځونکي وو زما همت ځواب راکړ. زه له خپل ځایه را لرې شوم او د زینې مخې ته ودرېدم. هغه منګی له اوبو وایست، راپورته یې کړ او جګه شوه ودرېده. بیا یې چې پر ما سترګې ولګېدې یوه وړوکې چیغه یې وکړه او حیرانه ودرېده. هغه یوه ښکلې او ځوانه نجلۍ وه. ما خپل خنجر ټیټ کړ ومې ویل، مه وېرېږه، تا ته هېڅ نه وایم، خو که دې شور ګډ کړ نو له لاس اوچتولو څخه درېغ نه کوم. نجلۍ په وېرېدلي غږ وویل، نه ته څوک یې؟ ما وویل، ته یوازې زما ځواب راکړه، په تا پسې بل څوک هم دلته راځي؟ هغې وویل، نه، خو که تا ما ته لاس را نږدې کړ زه به ګرداب ته ځان وغورځوم. ما نور د درېدو توان نه درلود. د زینې په یوه پایه کېناستم او نجلۍ ته مې وویل، ستاسو کلی له دې ځایه څومره لرې دی؟ هغې ځواب راکړ، ډېر نږدې دی. ما ویل، د دې مطلب دا ده چې تر ماښامه به ډېر نور کسان هم له دې ځایه اوبه وړي. نه، کلی تش دی، خلک ځنګلونو ته تښتېدلي دي. ما ورته وویل چې ته یوازې په رښتیا ویلو خپل ځان ژغورلی شي. زما واده د یوه نوابزاده واده ده. هغې وویل، زه رښتیا وایم. ما وویل چې دا څنګه ومنلی شم چې د کلي خلکو ستا په څېر یوه نجلۍ یوازې پرېښي او ځنګل ته تښتېدلي دي. نجلۍ ځواب راکړ، زه له خپل بابا سره یم، هغه ړوند دی. ما هغه یوازې نه شو پرېښودلی. زما ورور هم تر اوسه بیرته نه دی راستون شوی. که هغه راغلی وای نو موږ به هم خپل بابا کومې خواته راسره بیولی و.
د نجلۍ د الفاظو څخه زیات د هغې اوښکو زه بې ځوابه غوندې کړم. بیا هم زه پوره باوري نه شوم. ومې ویل ته به تر ماښامه همدلته وې، که څوک را معلوم شول نو دې ګرداب نه به دې وباسم. بیا هم زه پوره باوري نه شوم. ومې ویل ته به تر ماښامه همدلته وې، که څوک را معلوم شول نو د ګرداب ته به دې وغورځوم. خو که دې خبره رښتیا شوې وي نو زه به ستا سره تر یوه ځایه له دې ځایه ولاړ شم. زما دې خبرو د نجلۍ ویره په کرکه او نفرت بدله کړه. په غوسه یې وویل نه، ته ما وژلی شي خو زه تا خپل بابا ته نشم را سره بیولی. ما هغه داسې ځای پرېښی او راغلی یم چې ته یې نشي موندلی. ما فکر وکړ چې که مې تر څه ځنډه د پناه ځای ونه موند نو شپه به شي او ژوند به مې همدلته پای ته ورسیږي. که په تیاره کې ووتم نو د شاوخوا لیدل به راته ګران وي. بیا که لاره هم وینم تګ به مې له وسه پوره نه وي. دغه نجلۍ زما وروستی امید وه. د هغې له مرستې پرته ماته د سبا ورځې لمر لیدل له امکان څخه لرې وو. د بېوسۍ احساس مې د قومي غرور برجونه رانړولي وو. د نجلۍ له کتلو څخه معلومېده چې هغه زما د تکلیف څخه پوه شوې ده. ویې ویل زه پوهېږم چې ته د نګرکوټ د پوځ سرتېری یې، خو زه د رحم سوال نه درنه کوم. که تا زما د وژلو پرېکړه کړې وي نو سرپه مه کوه. ستا په لاس کې خنجر دی او زه به خپلې سترګې پټې کړم. خو که د دیوتاګانو پر منځني برسیره انسانیت تا پر یوې ښځې د لاس اوچتولو څخه ایساروي نو لاره مې پرېږده. دغه سیمه له څېرونکو ځناورو څخه خالي نه ده چې لمر ولویږي د کلي پر لاره ډېر زمریان او پړانګان پیره کوي. ما خپل خنجر وغورځاوه، په زحمت اوچت شوم او لاره مې پرېښوده. ورته ومې ویل ته تلای شي. زما دغه کار د هغې په زړه بې اغېزې پاتې نه شو. له څه زړه نازړه کېدو وروسته یې منګی اوچت کړ، پر سر یې کېښود او چې پر زینه یې پل کېښود ما ته یې شاته راوکتل. ویې ویل ته ټپي؟ ما هغې ته ځواب ورکولو پر ځای له درده سترګې پټې کړي. هغې وویل ته شپه دلته نشي تېرولی، زما سره راځه. پرته له دې چې څه ووایم ورپسې روان شوم. پیچو مې سخت و، ما په ډېر زحمت یو ګام اخیست. له هرو 15-20 ګامونو څخه د نیم بېهوشۍ په حالت کې د دمې لپاره کېناستم او هغه به ودرېده. زما انتظار به یې کاوه. لږ ژن وروسته د تنګي او تیارې لارې له وهلو وروسته موږ بهر خلاصې سیمې ته ووتو. زما کیڼ لوري ته یو سمسور دنګ غر و. ښي لاس ته لاندې هماغه ژوره کنده وه چې د زړوبې اوبه پکې لوېدې او وړاندې د غره په زوړه کې په یوه شیله کې څو څپرې معلومېدې، خو نور له ما سره د تلو توان نه و. په شنو وښو پړمخې پرېوتم. نجلۍ منګی کېښود، راغله زما سره ته ودرېده او په تسلۍ یې راته وویل هلته وګوره، هغه زموږ کلی دی. لږ همت وکړه. زه حیرانه یم چې تا په دې حالت کې هلته څه کول. ما ځواب ورکړ زه په خوړ کې اوبو هلته راوړم او ښایي د کوم دیوتا د راتلو انتظار مې کاوه. لږ ځنډ وروسته زه بیا اوچت شوم او روان شوم. څومره چې کلي ته نږدې کېدم اندېښنې مې لرې کېدې. هغې په یوه لاس غوښتل ما ته تکیه راکړې او زما زړه ګواهي راکوله چې دا د کوم دښمن لاس نه دی. له کلي څخه بخر یوه کمزوري بوډا په دردناک غږ اشا چغې وهلې او سرګردانه یوې او بلې خواته ګرځېده. نجلۍ غږ پرې وکړ بابا راغلم. بوډا غېږه خلاصه کړه او بې اختیاره مخې ته راغی. ویې ویل لورې ډېر ځنډ دې وکړ، که ته لږ ځنډ نوره نه وای راغلی نو ښایي ما لاره ورکه کړې وای. او چېرته کندې ته لوېدلی وای. نجلۍ زه پرېښودم، د بوډا لاس یې ونیو او هغه یې د یوې څپرې لوري ته بوت. زه نږدې د وچو وښو په یو انبار پرېوتم. لږ ځنډ وروسته ما د نیم بېهوشۍ په حال کې سترګې پرانیستې چې هغې زه تر مټو نیولې او ما غوښتل یې اوچت مې کړي. ما ته نه ده معلومه چې زه له هغه ځایه د دوی د څپرې څه ډول ولاړم. د شپې په لومړۍ برخه کې چې راپخود شوم په یوه بستره پروت وم او ټپونه مې ټول پټۍ شوي وو.
د کوټې په یوه کونج کې اور بلېده. زما تر څنګ په یو بل کټ بل څوک ویده و. ما د تندي له زوره اوبه وغوښتې. شا چې ښایي ټوله شپه نه وه ویده شوي. زما د غږ په اورېدلو له کوټې راغله. ما ته یې اوبه راکړې. ویې ویل ته له شپې راسې وږی. ما شیدې درته پرېښې دي، اوس به یې درته تودې کړم. هغې تودې شیدې راوړې او زما زړه د شرم او پښیمانۍ تر بار لاندې نه اوبه کېده. بوډا چې ما ته نږدې پروت و هغه د لاس په ټپو زما تندی پیدا کړ او لاس یې پرې کېښود. ویې ویل ته به دې تر اوسه نه ده شکېدلې، خو زما باور دی چې ډېر ژر به روغ شي. د ځوان زخم ډېر زر بیرته ډکېږي. درېیمه ورځ زما ته به لږه کمه شوې وه او ما لږ په ډاډه زړه له خپلو نیکي کوونکو سره خبرې اترې کولای شوې. بوډا تر اوسه پورې له ما نه داسې څه پوښتنه نه وه کړې چې ځواب یې ما ته تکلیف راکاوه. ښایي هغه ته دا ویلي وي چې زه د دوی د بدترینو دښمنانو د پوځ یو سرتیری یم. هغه له ما نه دا هم ونه پوښتل چې زه چېرته ولې ټپي شوم. زه دوی ته داسې بې وسه انسان او بس. په هغه ورځ چې اشا د اوبو لپاره ولاړه ما پر زړه له زغم وتلی بار احساس کړ. بوډا ته مې وویل ته پوهېږې چې زه څوک یم؟ هغه په ډاډ ځواب راکړ هو ما ته معلومه ده. ما وویل تا ته دا هم معلومه ده چې که حالاتو زه په دې حالت دلته نه وای راوستی نو تر اوسه به زما تورې په هغو غرونو کې د ډېرو انسانانو وینې بهولې وای. ما ته معلوم دي، خو زه تا نه ملامتوم. تا چې په کومه ټولنه کې سترګې غړولې دي هغه تا ته یوازې په توره ګزار کول در زده کړي دي. د انسانیت د فریاد اورېدلو لپاره یې ستا غوږونه نه دي اشنا کړي. ته د هغوی دیوتاګانو سرتیری یې چې د خپلو پالونکو له ټټر څخه زړونه باسي او په ځای یې کاڼي ورته ږدي. ما وویل او ته د دغه کاڼي زړه درلودونکی انسان ژوندی پرېږدي؟ هغه وویل نه زویه، د کاڼي زړه هغه وخت مات شوی و چې لاسونه دې پر شاله ګزار نه انکار وکړ. او زه ستا په سینه کې د یو انسان د زړه درزا اورم، او که داسې نه وای هم ستا خدمت زموږ فرض و. ته د ویجاړ کلي ته د یو دښمن په حیث نه بلکې د یو پناه اخیستونکي په توګه راغلی. کاشکې زما سترګې روغې وای او ستا خدمت مې کړای شوی. له دې وروسته بوډا سره زه ډېر بلد شوم. د هغه له خبرو څخه پوه شوم چې د دې کلي یو شمېر کسان د نګرکوټ د لښکر د پرمختګ درولو لپاره د جنوب غرونو ته تللي وو، چې د شمال له لوري د نګرکوټ یو بل پوځ راتلو خبر ورته راغلی و. ځکه خو د کلي خلک وویرېدل او د ځنګلونو په لور وتښتېدل. دلته یوازې داسې خلک پاتې شول چې عزیزان یې د جنوب لوري ته تللي وو. خو چې کله هغو خلکو ته دا خبر ورغی چې د نګرکوټ لښکر په خوړ پل جوړوي او وړاندې تلل غواړي، هغوی هم په شپه وتښتېدل. بوډا شاته ډېر ویلي وو چې دا هم له هغو خلکو سره وتښتي، خو هغې خپل ړوند بابا یوازې پرېښودل او تېښته خوښ نه کړل. اوس دوی دواړو دلته د اشا د ورور د راتلو انتظار کوه. ما بوډا ته د پله له تېرېدو وروسته د جګړې کیسه وکړه. هغه وویل زما دا تمه نشته چې زموږ د کلي چا په دې جګړه کې برخه اخیستې وي. کومو ځوانانو چې د جګړې جرأت درلود هغوی د مخه د جنوب په لور تللي وو. دغې خلکو چې په دومره زړورتیا ستاسو د لښکر مقابله کړې د شمال او ختیځ له کلي څخه راغلي دي. د کلي څخه د خلکو د تښتېدو په وخت کې هغوی زیات څاروي پرېښي وو. دغه څاروي به د ورځې دلته هلته څرېدل او د شپې په کلي ته راټولېدل. اشا به د شپې د وحشي ځناورو خبرولو څخه د دوی د ژغورنې په خاطر هغوی په څو کورونو کې ننویستل او سهار وختي به یې بیا خوشي کول. خو ځناور به کله کله د ورځې لخوا هم کلي ته نږدې 3-4 څاروي وداړل او وبه یې وژل. په داسې وضع کې اشا ته له کلي څخه وتل او د اوبو راوړل بې خطره نه وو. خو د باران نه اورېدو په سبب کلي ته نږدې وړوکې چینه وه وچه شوې وه او هغه ډنډ چې د کلي خلکو د څارویو لپاره اوبه پکې غونډولې خو سا او بدبویه شوی و او اوبه یې د ډېرې مجبورۍ په حال کې هم د څښلو نه وي. اشا چې اوبه راوړې نو ډېره وارخطا وه. موږ چې د سبب پوښتنه ترې وکړه ویې ویل چې کله د اوبو له اخیستلو وروسته بیرته راتله په لاره کې یو زمری یو غوایه څیرلی و او په خوراک یې بوخت و. ما ورته وویل چې موږ به په دې اوبو 3-4 ورځې ګزاره وکړو، تر هغې پورې به زه په خپله د اوبو راوړو جوګه شم. اشا نوره باید هلته ولاړه نه شي. اشا وموسکل ویې ویل ځناور پر انسانانو د ډېرې لوږې په حال کې حمله کوي. اوس خو شاوخوا ته دومره څاروي دي
چې هیڅ یو ځناور به هم وږی نه وي. بوډا جګ شو او د امسا په تکیه بهر ته ووت او لږ وروسته بېرته دننه راغی. ویې ویل اشا به نوره هلته نه ځي. زما امید دی چې تر سبا پورې باران وشي. ما په ملاسته وویل بهر خو ورېځې نه معلومیږي. هغه وویل هو داسې ښکاري چې ورېځې به اوس راشي. ماښام د ورېځو درازا اورېده او اشا ویل زما د بابا خبرې هیڅکله هم دروغ نه وي. لږ ځنډ وروسته زه پر خپله بستره پروت وم چې د توند باران غږ مې واورېد. خوښ شوم چې اشا به نوره د اوبو راوړلو لپاره بهر ته نه ځي. په هغې وضع کې زما په زړه کې د یوې بېش بد شکله نجلۍ په اړه هم د نس د مینې پیدا کېدل حتمي و. او د اشا بڼه او څېره خو داسې وه چې که مې هسې د لارې پر سر لیدلی وای هم تر عمره به مې لټون کاوه. ما به چې د هغې پر شونډو پیکه مسکا ولیده داسې به مې ګڼله چې د کلي غمجنه فضا له خوښیو او کړسندو خنداګانو ډکه شوې ده. خو دغه مسکا به د تورو وریځو له منځه د تېرېدونکي سپوږمۍ په څېر لنډه وه. د هغې څېره په عامه توګه غمجنه وه او د غم سبب یې د ورور عیابت و. د اشا د انتظار دا حال و چې هر سهار به یې د هغه برخه خواړه پرېښودل او چې ماښام به شو د هغه لپاره پرېښي زنډني خواږه به یې په خپله وخوړل او خپله برخه به یې بیا هغه ته پرېښوده چې ښایي د شپې څه وخت هغه راشي. څومره چې ورځې تېرېدې زما دا اندېښنه زیاتېده چې جګت ناراین به د خپلې ماتې د بدل اخیستلو لپاره خامخا کوم محاذ غوره کړي. هغه له دې کلي څخه ډېر لرې نه و. ما زیاتره دا فکر کاوه چې که هغه د دې لوري ته رامخه کړي نو د تشو جونګړلو سوځولو څخه به هم مخ وانه ډوي. د خپلو زامنو مرګ به هغه لیونی کړی وي. د دې امکان نه و چې زما ویلو دي هغه اشا او د هغې ړانده او بوډا بابا ته څه ونه وایي. د دې امکانو چې زما ځواکونو زما د بغاوت په سبب زما خپلو ځواکونو زما ملاتړ کړی وای. خو د دې پام به څه ډول و؟ که د بغاوت له ګواښ سره جګت ناراین او د هغه نور سرداران اشا او د هغې بابا ته له څه زیان څخه لاس هم ونیوي، بالاخره به دا معامله راجا او مذهبي مشر ته وړاندې شي او کوم خلک چې په دې جګړه کې وژل شوي دي هغوی ټول به د دې بې ګناهو لپاره تر ټولو د سختې سزا غوښتنه کوي. او په نګرکوټ کې به زما هیڅ یو دوست نه وي. اومه ورځ زه له بسترې څخه جګ شوم او ورو ورو د ګرځېدو او راګرځېدو وړ شوم. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.